لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. خامخا یقینا میش د بنی اسرائیل نه پخه واده واخیستې وه او دوی ته میش ډېر رسولان لږلي وي. هر کله چې به هم دوی ته کوم رسول هغه حکمونه راوړل چې د دوی نفسونه به نه خوښول، نو یوه ډله دوی دروغجنه وګڼله او بله ډله دوی قتل کړه. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. او دوی دا ګڼله چې هیڅ امتحان به نه کېږي، نو ړانده شول او کوڼه شول. بیا الله تعالی دوی ته په رحمت سره توجه وکړه، بیا په دوی کې ډېر خلک ړانده شول او کوڼه شول، او الله تعالی شل دین دی هغه څه لره چې دوی یې کوي. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. خامخا یقینا کافر شول هغه خلک چې ویل بېشک الله تعالی همدا د مریم زوی مسیح دی. حال دا چې مسیح علیه السلام بني اسرائیل ته وویل توسې د الله تعالی عبادت کوئ چې د مور رب دی او د توسې رب دی. بېشکه خبره دا ده چې څوک د الله تعالی سره شریک نیسي نو یقینا په هغه باندې الله تعالی جنت حرام کړی دی او د هغه زوی یور دی او د ظالمانو دپاره هېڅوک مدد کوونکی نشته.